اوس چې کله دا موومېنټ کوي یا فلو کوي کنه د دې لپاره دوه پاتویز دي د دې لپاره څه دي د دې لپاره دوه پاتویز دي یو دا چې هغې ته موږ څه وایو نان سایکلیک هغې ته ویلی کېږي بل ته څه ویلی کېږي سایکلیک صحیح شو نو د دې په باره کې خبره کوو چې دیر آر ټو بیسک پاتویز فار د ټرانسپورټ آف الکترون ان لایټ ډایرکشن په لایټ ډایرکشن کې خو دغه د الکترون ټرانسپورټ کېږي نو دا په دوو طریقو باندې کېږي یو ته څه ویلی کېږي نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ او بل ته څه ویلی کېږي سایکلیک الکترون ټرانسپورټ اوس دا وایي چې په دې دواړو کې ډفرنس دی خو لاول تاسو کم چې امپارټنټ دی په دې کې لاول په دې باندې ځان پوه کړئ کم چې زموږ سره A نمبر دی نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ اف لایټ ډایرکشن صحیح شو نو د دې په باره کې خبر کوو ځکه دا سکیم چې دی نو دا هم د نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ اف الکترون دغه لایټ ډایرکشن لپاره دی صحیح شو ښه جي اول سٹارټ مونږ د کوم ځای نه اخلو د فوټو سیسټم 2 نه اخلو د فوټو سیسټم 2 نه اخلو اوس مونږ وی کنه فوټو سیسټم 2 څومره لایټ ابزارب کوي هغه 680 نانومیټر ول لایټ څخه هغه ابزارب کوي نو چې کله دا فوټو سیسټم 2 دا 680 نانومیټر ول لایټ څخه دا ابزارب کوي نو دا لایټ دې څه چلو کې کنه چې دا د دې فوټوسنتھیټک پیګمنټ نه صوبه سي د دې نه دوه الکترون وباسي د دې نه دوه الکترون څخه هغه اکسایټ کی دوه الکترون د دې نه سکی هغه د دې نه اکسایټ کی نو دلته کې به د الکترون کمې راځي کنه چې دوه الکترون کله د دې نه بار ته وتل نو دلته کې به د الکترون کمې راځي کنه نو اوس د دې الکترون کمې به پوره کول غواړي د دې الکترون کمې به پوره کول غواړي نو دلته کې زموږ سره سره دویم سټیپ وشي د کاولنې سټیپ دلته کې کلیر شو کنه د دې فوټو سیسټم 2 نه دوه الکترون وتل نو دلته کې فوټو ایکسایټیشن اف الکترون نو شو نو دلته کې اوس اټ ا سیم ټایم زموږ سره څه کېږي فوټولیسیس اف واټر هم کېږي زموږ سره واټر مالیکول سو هغه ماچي او د دې نه څه جوړ شي د دې نه هایدروجن آین جوړ شي اکسیجن مالیکول د دې نه جوړ شي او د دې نه دوه الکترون بهر ته وځي شو اوس چې کله د دې نه دوه الکترون بهر ته وتل نو دلته کې د الکترون کمې راغی نو دا کمې به څوک پوره کوي کم الکترون چې د واټر نه وتل د الکترون براشي او د فوټو سیسټم 2 کې چې کم د الکترون ډیفیشنسي دلته کې راغلی و هغه به ډیفیشنسي بدل کې سکی هغه بدل کې فیل کی هغه ګیپ بدل کې سکی هغه بدل کې فیل کی صحیح شو بیا ریپیټ کوو یو ځل چې کله په فوټو سیسټم 2 باندې څو لګي سونه لایټ ولګي 680 نانومیټر ول لایټ ولګي نو دا لایټ د فوټو سیسټم 2 نه د الکترون ورته وباسي نو دلته کې د الکترون ډیفیشنسي کریټ شي مطلب دلته کې ګیپ شو هغه خالی شو اوس د دې ګیپ فیلینګ بسنګ کې نو دلته کې زموږ سره دویم سټیپ وشي فوټولیسیس اف واټر دلته کې وشي واټر مالیکول ماشي هایدروجن آین ته اکسیجن مالیکول ته او د دې نه دوه الکترون بارته وځي اوس د هایدروجن کم چې آین جوړ شو او اکسیجن د دې خبره وروسته کو خو د دې الکترون خبره دلته کې راغله د الکترون براشي او د فوټو سیسټم 2 ته او دلته کې چې کم د الکترون کمې راغله او کمې بدل کې څه شي هغه به پوره شي هغه کمې بدل کې څه شي هغه به پوره شي د دې خبره سره شو ختمه شو اوس کم الکترون چې د دې فوټو سیسټم 2 نه وتی دي نو هغه الکترون به اکسایټ شي هغه به چرته راشي هغه دلته کې یو بل مالیکول دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي پرایمري الکترون اکسپټر هغې ته ویلی کېږي دا الکترون به راشي دا پرایمري الکترون اکسپټر به داسې کړي دا به اکسپټ کړي دا به څه کړي دا به اکسپټ کړي د فوټو سیسټم 2 نه الکترون اکسایټ شول او چرته راغلل پرایمري الکترون اکسپټر طرف ته راغلل صحیح شو و د دې نه وروسته به څه کېږي اوس په دې سټیج کې د دې الکترون انرژي سره هغه د ټول نه سیوا ده هغه سره د ټول نه سیوا ده نو اوس په دې سټیج کې د دې الکترون دا صحیح د انسټیبل دا صحیح د انسټیبل دی به ځان څنګه سټیبل کوي دی به هله ځان سټیبل کوي چې دی د خپل انرژي څخه دی د خپل انرژي کمه کړي د خپل انرژي څخه دا کمه کړي چې کلم الکترون د فوټو سیسټم 2 نه چرته راغی پرایمري الکترون اکسپټر ته راغی نو په دې سټیج کې د الکترون د دې انرژي څخه هغه ډېره زیاته سیوي نو موږ ته پته چې څومره انرژي سیوي نو دومره صحیح مالیکول انسټیبل نو دا الکترون باندې څه چل کوي کنه چې دوی به خپل انرژي څخه دا به دوباره لوز کوي چې موږ خپل ځان سکو هغه سټیبل کو نو اوس دا الکترون به څه کوي دی به خپل انرژي څخه هغه به لوز کوي او چرته به راځي نور مالیکول به څه کوي دا اکسپټ کوي نو چې کله پرایمري الکترون اکسپټر سو کی د دې الکترون راشي پلس ټو کیونون ته پلس ټو کیونون ته دا راشي صحیح شو نو دلته کې د دې الکترون انرژي څه شي هغه لږه شانتي کم شي هغه څه شي هغه لږه شانتي کم شي پلس ټو کیونون ته پرایمري الکترون اکسپټر نه دا دوه الکترون چرته راغللو پلس ټو کیونون طرف ته راغلل صحیح شو بیا د دې پلس ټو کیونون نه د الکترون چرته راشي د راشي سایټوکروم کمپلیکس ته چرته راشي سایټوکروم کمپلیکس ته اوس چې کله هم په سایټوکروم کمپلیکس کې سو کمپلیکس دا سره بیا درې قسم دي نو په کلم چې د الکترون په دې سایټوکروم کمپلیکس کې د دې انرژي څخه کې دا کمیږي نو کوم انرژي چې دا څخه هغه لاس کوي نو هغه استعمالي کې بس کې دلته کې زموږ سره د ADP کنورټ کیږي ستا
ATP ته کنورټ کیږي ADP کنورټ کیږي ستا ATP نو مطلب دلته کې زموږ سره څه شو د انرژي فارمیشن وشو مطلب ATP فارمیشن دلته شو ATP موږ ته پته ده سره انرژي سورس دی نو دلته کې زموږ سره څه شو د ATP فارمیشن وشو د ATP فارمیشن نو د دې پورې زموږ سره 3 سټیپس شو هغه کمپلیټ شو لاول څه شو فوټو ایکسایټیشن اف الکترون شو فوټولیسیس اف واټر شو دلته کې زموږ سره څه شو د ATP فارمیشن وشو دلته کې د دې پورې 3 سټیپس شو هغه کمپلیټ شو اوس اخرنه سټیپ هغه ډیر وسته کیږي څنګه چې کله هم الکترون د دې سایټوکروم کمپلیکس نه راوځي او دلته کې د ATP فارمیشن وشو دا چلته راشي یو بل مالیکول طرف ته راشي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي پلاسټو ساینین هغه ته ولې کېږي سو ته ولې کېږي پلاسټو ساینین هغه ته ولې کېږي صحیح شو بیا د دې پلاسټو ساینین الکترون چلته راشي دا چې کله فوټو سیستم 1 راځي نو د دې فوټو سیستم 1 ته د الکترون راتلو نه مخکې په دې فوټو سیستم 1 باندې سولېږي په دې باندې ولېږي لایټ او په دې باندې سولېږي لایټ او کوم لایټ په دې باندې ولېږي 700 نینومیټر والا لایټ په دې باندې ولېږي 700 نینومیټر والا لایټ په دې باندې ولېږي نو دلته کې هم سیم ټو سیم اقا پروسس کیږي کم چې دلته کې شی دی دا لایټ د دې فوټو سیستم نه فوټو سیستم 1 نه دوه الکترون سکی هغه اکسایټ کی هغه سکی هغه اکسایټ کو نو چې کله هم د دې نه دوه الکترون بار ته وتلو نو دا الکترون مچ تر شي پرایمري الکترون اکسپټر طرف ته براشي پرایمري الکترون اکسپټر ته براشي سیم ټو سیم هغه پروسس دی اوس دلته کې د الکترون کمیره غنو دا کمې بسو پوره کوي دا کم الکترون چې دلته کې د پلس ټو ساینین سره دی د دوه الکترون مچ تر شي دا بری پلس ټو دا فوټو سیستم 1 ته براشي د پلس ټو ساینین به الکترون چرته راشي د فوټو سیستم 1 ته براشي نو دلته کې د کم الکترون چې کم کمې راغلی وو ا کمې بدل کې څه شي او پوره شي مطلب ګیف پیلینګ بدل کې سو هغه به کمپلیټ شي دلته کې څه شو خاجي چې کله الکترون راغلل د فوټو سیستم 1 نه پرایمري الکترون اکسپټر طرف ته نو هم اق زړه خبره ده دلته کې د دې انرژي سره هغه سیوا ده د بر خپل انرژي سره کوي هغه به د یوز کوي څه شو نو د پرایمري الکترون اکسپټر نه د دوه الکترون چرته راشي یو بل مالیکول له جګړې ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي FRS هغه ته ولې کېږي FRS هغه ته ولې کېږي FRS هغه ته ولې کېږي د دې پورو نوم سره فیریډوکسین ریډیوسینګ سبسټریټ او فیریډوکسین ریډیوسینګ سبسټریټ طرف ته راشي صحیح شو او بیا دا دوه الکترون د دې فیریډوکسین ریډیوسینګ سبسټریټ نه چرته راشي دا یو بل پروتین طرف ته راشي دا په اصل کې سره د انزایم دی دا په اصل کې سره د انزایم د دې نوم سره دې ته ولې کېږي NADP ریډکټیز دې ته ولې کېږي NADP ریډکټیز دې ته ولې کېږي صحیح شو نو چې کله الکترون دارغله د کمپلیکس طرف ته یا د پروتین طرف ته یا د انزایم طرف ته نو د دې چلو کې کنه چې دا د NADP د دې سره څه کمباین کې د دې سره دوه هایدروجن آین کمباین کې نو د هایدروجن آین بدله د کم ځای نه راځي کم چې دلته کې دا واټر فوټولایسیس شوی دی د دې ځای نه به دا دوه هایدروجن آین راشي د کمپلیکس طرف ته نو دا کمپلیکس به دې چلو کې چې دا NADP د دې سره به دوه هایدروجن کمباین کې دا به څه ته کنورټ کی دا به کنورټ کی NADPH2 ته څه ته به کنورټ کی دا NADPH2 ته به کنورټ کی نو دلته کې زموږ سره دا سلورم سټیپ شو دام کور شو چې دلته کې NADP کنورټ شو ستا NADPH2 ته کنورټ شو صحیح شو نو اوس کومه په دې ریاکشن کې وګورو په دې کې زموږ سره پروډکټس کم راځي پرې کې زموږ سره پروډکټس کم راځي نو خبر یا ساتي یو پروډکټ زموږ سره راغلی دی هغه زموږ سره راغلی دی اکسیجن یو زموږ سره راغلی دی اکسیجن زموږ سره راغلی دی اکسیجن مالیکول یو پروډکټ زموږ سره راغلی دی ATP زموږ سره راغلی دا او دریم پروډکټ زموږ سره راغی هغه راغی زموږ سره NADPH2 زموږ سره راغی NADPH2 زموږ سره راغی صحیح شو وسو د دې درې وړو پروډکټ سره بکیږي چې چل پاسل کې نو خبر یا ساتي مونږ ویلو چې د اکسیجن خو بای پروډکټ دی د وسو دیبا د سټومیټا په مدد سره هغه د لیوز د مدد سره د بهر توزی انوایرنمنت بزي او په انوایرنمنت کې د بیا سه استعمالي انیمل د استعمالي د خپل ریسپیریشن لپاره شو د دې خبر خو کلیر شو د ATP او د NADPH2 سره سیټل کیږي نو خبره ساتي د دې ترانسپورت کیږي د دې څه کیږي د دې ترانسپورت کیږي د ګرینا نستروما ته د دې ATP او د NADPH2 د دې څه کیږي د دې ترانسپورت کیږي کم دیتا د ګرینا نستروما ته د دې ترانسپورت کیږي او په سټروما کې بیا زوم سره څه کیږي په هغه کې بیا کیږي ډار ریاکشن نو په ډار ریاکشن کې د دې دوه مالیکول نه ساغسته کیږي د دې نه غسته کیږي انرژي د دې نه ساغسته کیږي د دې نه انرژي غسته کیږي بیا صحیح شو نو د دې پر موږ سوې نان سایکلیک الکترون ترانسپورت اف الکتریشن موږ وسو موږ دې څه چل کو کنه پدې کې به موږ لکشن ماډیفیکیشن کوو
په دې کې مونږ لکشن ماډیفیکیشن کوو چې سایکلیک الکترون ترانسپورت چین مونږ ستوایو سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن د مونږ ستوایو نو په دې کې هم دا چې کوم سکیم مونږ وی کنه په دې کې مونږ سکو په دې کې مونږ لکشن چینجز کوو نو تاسو دې څه چل وکړئ ته د دې سکرین شاټ واخلئ دا لیکچر کنټینیو دی په دې کې مونږ لکشن ماډیفیکیشن کوو او د سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن په باره کې خبره کوو خجی مونږ په نان سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن کې لږ ماډیفیکیشن وکړو او دا زموږ سره چې کوم سکیم دی دا د چا لپاره دی دا د سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن لپاره دی صحیح شو اوس کوېسچن ذهن ته دا راځي چې الریډي نان سایکلیک کېږي نو د سایکلیک ضرورت ولې دی او یا دا نان سایکلیک دا کېږي ولې نو خبر یې ساتئ د هغې لپاره دا څلور شرایط دي په دې څلورو شرایطو په بنیاد باندې زموږ سره کم یو په لیټریشن کې کم الکترون ترانسپورت کېږي سایکلیک والا کېږي صحیح شو کم کنډیشن دی لپاره اولنۍ کنډیشن دا دی کنه چې کله فوټو سیسټم 2 صحیح دا بلا کېږي چې کله فوټو سیسټم 2 صحیح دا بلا کېږي نو خبره ساتئ بیا به زموږ څه کېږي بیا به سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن دا میکانیزم به بیا کېږي صحیح شو یو خبره بل when light intensity is low چې کله د light intensity یا شدت صحیح هغه کمی ځکه دلته کې د ایکسایټیشن لپاره د څه ضرورت دی د انټنسټي هم ضرورت پیږي کنه صحیح شو نو چې کله د light intensity صحیح هغه کم وي نو په دغه کیس کې موږ سره کېږي بیا زموږ سره کېږي سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لیټریشن کېږي صحیح شو بل more concentration of NADPH2 چې کله هم زموږ سره د دې NADPH2 concentration صحیح هغه زیاتی چې کله د دې کنسنټریشن صحیح هغه زیات نو په دغه کیس کې موږ سره کم یو سکین کېږي زموږ سره دا یو پاتوی څه کېږي دا پالو کېږي ټیک شو او بله خبره لو ATP پر ډارک ریاکشن چې کله د ډارک ریاکشن دپاره ATP صحیح هغه لګوي ځکه مخکې موږ ووي چې کله هم څو ATP جوړه شوه نو د ATP ټرانسپورټ کېږي چېرته د ګرینا نه هغه ټرانسپورټ کېږي سټروما ته د څه لپاره ځکه هلته کې بیا کېږي ډارک ریاکشن او ډارک ریاکشن دپاره انزایم دي د انزایم دپاره څه پکارېږي د هغې دپاره انرژي پکارېږي نو چې کله هم د دغې انزایم پر انرژي کم وه نو و ضرورت د څه دی هغه د زیات انرژي دی نو په دې وجه باندې بیا په لیټ ریاکشن کې زموږ سره دا سایکلیک الکترون ترانسپورټ کېږي د څه لپاره چې دلته کې ATP زیاته جوړه شي چې دلته کې ATP زیاته جوړه شي صحیح شو نو دا څلور شرایط دي په دې څلورو شرطونو په بنیاد باندې زموږ سره څه کېږي سایکلیک الکترون ترانسپورټ چین کېږي صحیح شو څنګه چې کله فوټو سیسټم 2 صحیح هغه بلا کړي نو زموږ سره به دا سکیم کېږي چې کله د لایټ انټنسټي کموي د دې شدت کموي نو زموږ سره به دا پاتوی څه کېږي دا به فالو کېږي چې کله د NADPH2 کنسنټریشن صحیح سیوای نو دا پاتوی به فالو کېږي او چې کله زموږ سره د ATP کنسنټریشن صحیح هغه کمي د ډارک ریاکشن لپاره نو څه به کېږي زموږ سره به دا پاتوی څه کېږي دا به فالو کېږي اوس دې ته دا سایکلیک ولې ویلی کېږي ځکه په دې کې څه کېږي بار بار د الکترون څه کېږي د هغې ریسایکلینګ کېږي د هغې څه کېږي د ریسایکلینګ کېږي مطلب بار بار څه دا فوټو سیسټم 2 څه کوي هغه لاس کوي او بیا ګین کوي لاس کوي یو څه کوي بیا ګین کوي نو په دې وجه باندې دې د سایکلیک دې ته ویلی کېږي صحیح شو نو هغه میکانیزم دی دې څه چلو کې چې فوټو سیسټم 1 هغه څونه لایټ ابزارب کړي هغه 680 نینومیټر والا لایټ څه کې د ابزارب کړي نو د دې لایټ سره چې کوم دا فوټو سیسټم 1 دی په دې کې الکترون اکسایټ شي او دا الکترون سو د دې فوټو سیسټم 2 نه بهر توزي د دې نه بهر توزي صحیح شو و چې کله الکترون دا بهر ته ووتل نو دا اکسایټډ الکترون څوک ګین کی د دې لپاره یو سبسټانس دی یا مالیکول هغې ته موږ څه وایو پیراډاکسین ریډیوسینګ سبسټریټ هغې ته ویلی کېږي صحیح شو موږ وایو شارټکټ دې ته څه ویلی کېږي FRS دې ته ویلی کېږي پیراډاکسین ریډیوسینګ سبسټریټ دې ته ویلی کېږي دا الکترون څه وکړي دا کمپلیکس دا گین کی صحیح شو نو دلته کې د انرژي څخه هغه هاي نو اوس په د انرژي څخه هغه بدای لاس کوي صحیح شو نو بیا دې څه چلو شي چې دا الکترون د دې FRS نه FRS پیراډاکسین ریډیوسینګ سبسټریټ نه د الکترون چرته راشي دا راشي سایټوکروم کمپلیکس ته دا راشي چرته راشي سایټوکروم کمپلیکس ته او دلته کې دا کمپلیکس سری دا درې دي نو چې کله هم په دې کې دا الکترون څخه خپل انرژي لوس کوي نو دلته کې دغه انرژي استعمالي کې د سره لپاره د ADP نه جوړیږي ATP جوړیږي مطلب دلته کې د څه شو د ATP فارمیشن دلته کې شو د ATP فارمیشن دلته کې شو صحیح شو و چې کله دا دوه الکترون د دې سایټوکروم کمپلیکس نه راوځي نو دا څوک ایکسپټ کوي د دې لپاره بل کمپلیکس دی چې هغې ته موږ څه وایو پلاسټوساینین هغې ته ویلی کېږي و چې کله دا الکترون د پلاسټوساینین څه دا لاس کوي نو دا به چېرته ځي دا د دې نه
چې کله بهر ته وځي نو دا به چېرته راځي دا راځي فوټو سیسټم ون ته دا راځي او هلته کې کمی و که نه د الکترانو نو څو دلته کې څه وشي دلته کې د ګیپ فیلینګ وشي چې کله دلته کې د ګیپ فیلینګ وشو نو بیا په دې باندې دا لایټ ولیکي او دا سایکل بیا روان شي څه شو دلته کې د الکترون دلته کې راشي بیا په دې باندې لایټ ولیکي نو دا سایکل سه دا بار بار روان دا الکترون دلته کې څه کېږي دا ریسایکل کېږي دلته کې نو په دې وجه باندې ته څه ویل کېږي سایکلیک الکترون ټرانسپورټ اف لایټ ریاکشن دی ته ویل کېږي صحیح شو اوس که موږ وګورو که نه د نان سایکلیک پروډکټ زموږ سره کم راغلی وو یو خو زموږ سره راغلی سو اکسیجن یو څه راغلی وو اکسیجن راغلی وو بل څه راغلی وو په دې کې ATP راغلی وو او دریم کم یو وو NADPH2 راغلی وو څه راغلی وو NADPH2 زموږ سره راغلی وو صحیح شو دا زموږ سره څه نان سایکلیک والو دا څه زموږ سره نان سایکلیک والو خو په سایکلیک کې کوم ګورو که نه زموږ سره څه راځي زموږ سره یو پروډکټ راځي چې هغه پروډکټ زموږ سره څوک دی هغه صرف او صرف ATP ده دا په څه کې راځي دا زموږ سره په سایکلیک کې راځي په څه کې راځي په سایکلیک کې راځي خو خبره یا ساتئ زیاتر کیسونو کې نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ چین کېږي یا نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ لایټ ریاکشن کېږي په دې کې صحیح شو نو دا ډېر په کم کیسونو کېږي او کیسونه الریډي خبره مو وکړه چې په دې کیسونو کې زموږ سره څه کېږي دا سایکلیک الکترون ټرانسپورټ کېږي زموږ سره صحیح شو نو اول خو څه د لایټ ریاکشن په باره کې دا خبرې شوې دا څه شو د دې انټروډکشن شو د دې پورې صحیح شو او بیا څه د دې سکیمونو یو موږ د نان سایکلیک دپاره وي او یو موږ د څه دپاره وي د سایکلیک دپاره موږ صحیح شو نو د دې نه شارټ کوېسچن هم د دې نه راتلی شي MCQs خو د دې نه ډېر زیات راځي صحیح شو لکه MCQ څنګه چې د په دغه چې کوم شو که نه چې مطلب د دې پروډکټ زموږ سره کم راځي د دې په باره کې هم سره راتلی شي MCQs راتلی شي صحیح شو شارټ کوېسچن د دې نه دا راتلی شي که نه چې دې لایټ ریاکشن زموږ لایټ ریاکشن څو دې ته نور نومونه څه ولیکي چې په دې کې کم سټپس انوالو دي او یا فوټو سیسټم موږ څه ته وایو د دې په باره کې راتلی شي صحیح شو او لنګ کوېسچن خو د دې نه دا راتلی شي چې تاسو لایټ ریاکشن څه کوئ هغه په ډیټیل باندې ایکسپلین کوئ صحیح شو نو په دې کې څه راځي نان سایکلیک والا خو ډېر زیات امپارټنټ دی نان سایکلیک والا راځي او که فرض کا چې لایټ ریاکشن راغی صرف نو بیا به سایکلیک هم تاسو ایکسپلین کوئ او نان سایکلیک چې کوم دی نو هغه هم څو اسان دی صرف دا سکیم نه دی دا سکیم لیکل غواړي بیا او د هغې دپاره څه دي دغه شرایط دي چې دا سایکلیک الکترون ټرانسپورټ اف لایټ ریاکشن دا په کومه طریقه باندې کېږي په کم کیسونو کې صحیح شو نو د دې سره لایټ ریاکشن شو هغه کمپلیټ شو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ کوم چې ډارک ریاکشن دی د فوټوسنتھیسس کوم چې د دویم سټپ دی د دې په باره کې خبره کوو صحیح شو نو د هغې پر دا چیپټر دا ټاپک څه شو دا کمپلیټ شو د دې نه سکرین شاټ واخلئ او یو ځل پې په خپله باندې پریکټس سره هغه وکړئ صحیح شو او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا په ډارک ریاکشن باندې سو په دې باندې بیا بحث کوو تھینک یو سو مچ او د نوټ جوړولو لپاره د همدا پورشن دی دغه الرټ تاسو نوټ کړئ د دې ځای نه د نوټ جوړولو لپاره سکرین شاټ واخلئ